بسم الله الرحمن الرحيم يا حسيب جل جلاله. دا الله تعالی یو سره ختم نمبر نوم دی 41 نمبر. اردی معنا دا اے حساب کون کیا، اے پورا کول والا ذاتا، اے کفایت کول والا پورا کول والا ذاتا. ردی علماء کرامو ډېر فائدې ذکر کړي. علماء پیدا پکې دار چې څوک د غل نه یا د حاسد نه یا د گاونډي نه یا د دشمن نه یا د سترګې د زخم نه یا د نظر لګېدو نه یری نو هغه د یوې هفتې پورې د سبا د راختونه مخکې او د ماښام د نور پرېوتونه ماښام د منور پرېوتونه مخکې انصار نور راختونه مخکې او مازدیګر نور پرېوتونه مخکې او یا ځلې د وجې حسبي الله الحسیب حسبي الله الحسیب حسبي الله الحسیب. کافي د زما لپاره الله په کافي کېدو سره انصار لا نور نه راختلی دغه ټیم کې او یا ځلې وي او نور پرېوتونه مخکې او یا ځلې وي او دعا کوي د یوې هفتې پورې انشاءالله د امن نصیب شي د غلو د ډاکوانو او د حاسدانو د حسد نه د ګاونډي تکلیف نه دشمن نه په سترګو کې زخم وي یا نظر لګېدو نه اسان کار دی کنه. د دوه ټیمونو کې او یا پیری وي حسبي الله الحسیب حسبي الله الحسیب. دې نمبر پیدا پکې دارا یسوع د الله پاک دانوم یا حسیب جل جلاله دا روزانه وي همیشه ځان سره وي داسې الفاظو چې حسبي الله الحسیب حسبي الله الحسیب د هر آفت نه ان شاء الله محفوظ وي، ناڅاپي مرګ نه، اکسیډنټ نه، دارنګې مار نه، لړم نه، دشمن نه، هر قسم د شریر شر نه الله کور کې محفوظ ساتي. حسبي الله الحسیب حسبي الله الحسیب دا همیشه ځان سره وي. دریم نمبر پیدا پکې دارا یسوع کې او یا ځلې په یو فارغ وخت کې دشمن د شر نه محفوظ وي. اوسګار وخت او یا ځلې وي یا حسیب جل جلاله نو دعا غواړي ان شاء الله دشمن د شر نه الله تعالی محفوظ. دیو جن ارو تاسو وایي یا حسیب جل جلاله یا حسیب جل جلاله. څلورم نمبر پیدا پکې دارا او چې څوک څه مشکل پیښ شي نارینه زنانه ته نو یو هفته پورې د روزانه سبا او بیګا سل پیری وي 145 پیری وي سر مانځ نه پس اما خام مانځ نه پس 145 ځلی یا حسیب جل جلاله یا حسیب جل جلاله ان شاء الله چې مشکل بہت آسان شي مشکل بہت آسان. پنځم نمبر پیدا پکې دارا کچېری په حساب کتاب کې چانه سختی کچېری په حساب کتاب کې چانه سختي یا پس معاملې کې د ورورولۍ طرف نه ویروي لکه چا سره حساب کتابي او د هغه حساب کتاب نه سختي نه دیږي یا ورورولۍ کې څه معاملې ده او د ورور طرف نه یری نو تر وو ورځې پورې دی روزانه د نور راخاتو او پروتو نه مخ کې شل پیری وي شل 20 پیری یا حسیب جل جلاله نور راخاتو نه مخ کې او پروتو نه مخ شل پیری یا حسیب جل جلاله به وي ابي دعا کوي چې الله د معاملې زما ورور سره زما د معاملې ده ازو د معاملې صفه کول غواړم ضرور سره الله د خیر سره سر کول زما کې یشلو معاملې ده که پیسو معاملې ده که میراث معاملې ده ان شاء الله دا معاملې به الله خیر سره سره تر بغم نمبر پیدا پکې دارا چې یا حسیب کې اسم اعظم ته اشاره ده چې یا حسیب باندې شوی دعا به قبلی دعا چې کله شروع کې دعا نمخ کې یا حسیب جل جلاله یا حسیب جل جلاله 400 پیری سو پیری وایا او دا نه پس به دعا کوه د دعا په دې ان شاء الله قبلی دیو جنا مشل پر وای لرز زنانا یا حسیب جل جلاله یا حسیب جل جلاله.